د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې د داعش ډلې د وروستي غړي د نیول کېدو په اړه له طلونیو سره مرکه کې ویلي چې دا کړنه د اسلامي امارات د استخباراتو پایله ده. هغه زیاته کړې ده چې دوی له ډېرې مودې خبر دي چې داعش ډلې غړي په پاکستان کې شتون لري. مجاهد ویلي د داعش روزنه باید پای ته ورسیږي او یا د ډله باید د یو هیواد پر وړاندې هم ونه کارول شي. بل لور ته المرصاد ویلي چې په ترکیه کې نیول شوی د داعش ډلې غړی بلوچستان کې روزنه لیدلې ده. څو اساسي پوښتنې د اسلامي امارات دا معلومات د سیمې باور څومره زیاتولی شي؟ آیا داعش یوه سیمه ییزه ستونزه ده او که نه؟ پاکستان د داعش په روزنې سره کومې موخې ترلاسه کول غواړي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو ادریس محمدي ځاځی صاحب، همداشان د سیاسي او نظامي چارو کارپو سید عبادالله صادق صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو ذبیح الله انوري صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. ځاځی صاحب، بحث به له تاسو پیل کړو. د داعش د غړو او روزنې په اړه باندې اسلامي امارات ویان 2 میاشتې او په دا 4 کلونو کې بار بار وایي چې پر پاکستان کې دي، او اوس تازه بیا ویلي دي چې دا زموږ معلومات و چې په بلوچستان کې د داعش غړي نیول سوي دي او دا ثابتوي چې داعش پر پاکستان کې دي. آیا ورسره موافق یې؟ مننه کوم محمد صاحب محترم. زه په خپل وار سره سلامونه نیکې له تاسې ته، صادق صاحب ته، انور صاحب ته او ټولو ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمد صاحب محترم، راځئ په یو څه باندې قناعت سره وکړو. او زه دا منم چې ډېرې خلاګانې، ستونزې، مشکلات به په داخل کې وي، هم به په ولس کې وي، هم به په نظام کې وي. خو یو شی چې مکمل او تکمیل په دې خطې کې څه ګڼم او تر ډېر بریده پورې باوري یم ورباندې، خو عام ولس چې هم تر کومه حده پورې ما تللی دی او نظرونه د عام ولس په صفت باندې ځان سره لرم، هغه د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو شبکه ده چې ډېر په موافقت سره، ډېر په ګړندۍ توګه باندې هم په داخل د افغانستان کې، هم په نورو مملکتونو کې خپل خطې کې چې سره پراته همسایګان دي، ډېر قوي یو پلیټفارم سره جوړ کړی دی چې ډېر دقیق، پر وخت، آسان او ډېر پریمانه معلومات ورکول کیږي. هغه په دې باندې چې تاسو ولیدل چې د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو کوم معلومات چې وو چې دوی دا ډلې ټپلې په بلوچستان کې روزل کیږي، یا هغه ډله ټپلې چې تاسو وکتل ولیدل چې تاجکستان د هیواد له خوا ته رالېږل شوي وو، د ځینو ډلو ټپلو خوا روزل شوي وو. البته هغه تاسو ولیدل چې په څو ورځو، څو شپو ورځو کې سره ګرفتار شول او د تورو تنبو شاته وغورځول شول. یعنې په دې معنی چې د افغانستان اسلامي امارت د استخباراتي شبکې مسؤلین په ناسته نه دي او نه د دوی د دغه اهدافو تر شا غافل دي، او نه پر دې معنا دي چې هغه کړنو څخه بې خبره دي چې پاکستان کې ترسره کیږي، یا هغه کړنو څخه بې خبره دي چې په تاجکستان، ایران، ازبکستان، چین او نور امثالو هنرو هیوادونو کې ترسره کیږي. یعنی دا یو نوع زنګي خطر ده هم د افغانستان د داخل کې د هر ډلو ټپر لپاره چې په ذهن کې دا فکر او خیال ځان سره لري چې خدای نخواسته د افغانستان د اسلامي امارت پر وړاندې به یو مشکل سره جوړوي، یا د عام ولس پر وړاندې به کوم ګواښ سره پیښوي، یا د زموږ د همسایګانو پر تسلط لاندې شي، تر بیرغ لاندې شي روزنه ګوري یا هلته تربیه ګوري. هغوی لپاره زنګ خطر دی چې موږ مو ګورو، موږ مو څارو، موږ مو ستاسو په تړاو باندې معلومات لرو او موږ ستاسې هم له راتلونکي څخه او هم ګذشتې څخه معلومات ځان سره لرو. موږ ستاسو هر قدم څخه باخبره یو. دویمه دا د محمد صاحب محترم چې داعش د افغانستان نه دی، دا د افغانستان د خاورې نه دی، دا د افغانستان د ولسونو نه دی، دا د افغانستان د خلکو نه دی، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده. دا هغسې غوښتنه ده چې د افغانستان د خلکو عام ولس په ذهنیت کې هم نه راګرځي. دا هغه څه دی چې دمګړی پاکستان هغه د افغانستان لپاره د سردرد یا سرخوږي لپاره عنوان کړی ده چې خدای نخواسته افغانستان اسلامي امارت لپاره او دغه دردېدلي، کړېدلي، ځورېدلي ولس لپاره یو نوې پدیده سره جوړه کړي. هغه ورته وویل چې نه، زمونږ پاکستان هغه ټولې ډلې ټپلې د افغانستان لپاره دي چې افغانستان کې اوس هغه حکومت نشي زغملی، هغه ولس نشي زغملی. تاسو ولیدل چې نن ایران په خپله د اعلان سره وکړلو چې زه د افغانستان پر لار باندې چین سره ارتباطات جوړوم، چې په دغه لار کې به تاجکستان هم ورسره وي، قرغیزستان به هم ورسره وي، چې لیرات شروع له مزار څخه بیرته تاجکستان ته وړي. یعنې دا اوس افغانستان د سیمې د اتصال نقطه سره پیدا کېږي، د اقتصادي ودې پرمختګونو قدمونه سره اخیستل کېږي. دلته بیا استخباراتي
نور شبکې چې په دې خطې کې مصروفې دي هغه بیا دا نشي زغملی او وخت ناوخت ډلې ټپلې روزي چې تر څو د داسې فعالیتونو مخه سره ونیسي. مننه کور آباد. صادق صاحب د سیمې سره د اسلامي امارت له لورې د دا ډول استخباراتي معلوماتو شریکول په سیمه ییز امنیت کې څومره مهم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محمدي صاحب تاسې ته، محترم زازي صاحب ته، محترم انوري صاحب ته، ستاسې د ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او درناوی. وعلیکم السلام. ګورئ راځئ یو اصل ته وګرځو. استخبارات حکومتونو خصوصا د امنیتي ځواکونو د ملا تیر دی. دا ماغزه دي، دا سترګې دي، دا غوږونه دي، دا ژبه ده. استخبارات ډېر مهم رول لري. استخبارات چې نه فکر وکړه چې نه سترګې لري، نه غوږونه لري، نه فکر لري، نه د تګ دپاره لاره لري، نه په دې پوهېږي چې په کومه لار لاړ شمه او په کومه لار لاړ نه شمه. دا ټول معلومات تاله څوک درکوي؟ استخبارات. صحیح ده که نه؟ په دې خبر باندې یعنې نظامیان هم پوهېږي، سیاسون هم پوهېږي او رسنۍ هم په دې خبره پوهېږي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. ولې د پاکستان استخبارات ورځ تر بلې خپل اهمیت د لاسه ورکوي، خپل استخباراتي قوت د لاسه ورکوي، او ولې په افغانستان کې ورځ تر بلې استخبارات قوي کیږي، ولې نظر وسیع دی، او ولې حتی هغه څه چې ویلي دي هغه د سیمې او په لویه کچه باندې د نړۍ لوی هیوادونه تاییدوي. دا یو دوه مختلفې خبرې دي. اوس راځو دې ته چې د پاکستان کې ولې استخبارات کمزوري کیږي او ولې ضعیفه شوي دي. علت یې پوهېږئ؟ علت یې د پاکستان د نظامی او سیاسی چارواکو ناسمې، غیر مسؤلانه، غیر عقلاني، غیر منطقي، غیر سیاسي کړنې دي چې د خپل ولس او د خوا او شا د ګاونډیو په تړاو باندې ترسره کوي. نو په دې خاطر باندې چې کله خلکو ولیدل چې پاکستان حکومت هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه چې د اسلام په ګټه دي، هغه څه چې د پاکستان او د سیمې په ګټه دي، په هغې باندې پل نږدي، نو کله چې درنه خلک لاس اوچت کړي بیا استخبارات په چا چلې. کله چې ته د خلکو ملاتړ ونه لري بیا د استخباراتو هغه څه چې باید تا سره مرسته وشي استخباراتي لحاظ سره، هغه باید تا ته هغه څوک برابر کړي چې هغه خام مواد دي، هغه په سیمه کې خلک دي. چې کله ته د خلکو ملاتړ ولري معنا دا چې ستا پوځ، ستا استخبارات، ستا کړنې قوي دي. په افغانستان کې ولې قوي کیږي؟ روزمره چې موږ ګورو، موږ ته خپل دشمن ځان وښوده چې زه څوک یم. تا کابل ویشته او تا د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې د عبدالحق په چارایي کې یو موټر ویشته. ورځ دوه ورځه په وزیرستان کې سړي سر راوچت کړه چې زه روغ جوړ یم او خیر خیریت دی. بیا تا په خوست باندې حمله وکړله. په خوست کې چې د کوم ځای ویشته هلته د 8 د سولې سفیران ویشتل، یعنی ورزشکاران د کرکټ لوبغاړي دي ویشتل. پکتیکا کې وبخئ. نو چې په پکتیکا کې دي دا 8 کسان ویشتل، بیا ستا استخبارات چیرته لاړل؟ بیا چې تا کله کوم څه د افغانستان باندې اړولی دي او دا اتهام دې تړلی دی، نن چې کوم په بلوچستان کې د مستونګ په سیمه کې د مولوي صاحب ذبیح الله مجاهد د وینا په اساس کوم عملیات وشو او په هغې کې چا عملیات وکړل؟ د ترکیې استخباراتو عملیات وکړل. او د هغې نتیجه کې بالاخره معلومه شوله چې دغه څه چې په ترکیه کې شوي ترسره شوي دي د هغې سرنخ کوم ځای ته راووته؟ بلوچستان او د مستونګ په سیمه کې. همیشه د افغانستان د خوا نه خصوصا ذبیح الله مجاهد دا خبره همیشه کړې ده چې بلوچستان او په بلوچستان کې دغه د مستونګ سیمې بلکل ټارګټ کړې ده چې دلته داعش روزل کیږي، پټنځایي نه لري، د سیمې ګاونډیانو او د نړۍ دپاره لوی ګواښ جوړېدلی شي او د دې ته دا یو ګوزت ورکړی دی چې بالاخره یعنې د دوی خبره اوس په تحقق ته ورسېدله. یعنې تر ټوغ نور خلاصه کوي چې ترکیه کې چې دا مذاکرات هم وشولو که نه، او ترکیې چې دا ومنله وی کتل چې په سیاسي میدان کې پاکستانیان ناکام، په استخباراتي میدان کې پاکستانیان ناکام، په نظامی جګړه کې پاکستان ناکام شو. راځئ تاسې وګورئ چې د افغانستان چې کوم ادعا لري دا څونه رښتیا ده. هغې هلته دا معلومات چا ورکړل؟ دا د ترکیې استخباراتو پټو استخباراتي کړیو معلومات ورکړل چې دا په بلوچستان کې و او هغه خلک هلته نیول شوي. کور دی آباد. مننه. انوري صاحب، المرشد ویلي دي چې دغه نیول شوی کس چې اوس ترکیې په ځواکونو نیولی دی دا په داعش کې حتی روزنه هم چې ترلاسه کړې ده هغه په بلوچستان کې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی محمدي صاحب تاسو ته او درنو قدرمنو مېلمنو ته
او ستاسو تلویزیون له لارې د افغانستان ټول غیور ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمدي صاحب محترم، دا یوازینی د داعش غړی نه ده چې دا اعتراف یا د په اړه داسې معلومات خپریږي. که موږ تاسو معلومات وګورو، په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت زړورو ځواکونو، خصوصا د افغانستان د استخباراتو ځواکونو د داعش ډیری غړي گرفتار کړي دي او ټولو په اعترافاتو کې دا ویلي چې زموږ روزنه د پاکستان په بعضې سیمو کې چې تقریبا د بعضې سیمو نوم هم ښودل شوی ده، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، یا په اکثر ساحو کې د هغوی روزنې شوي دي. هلته هغو ته تعلیم ورکول شوی ده، هلته روزنه، هلته هغوی ته فکري او دغه رنګې نظامي زده کړې ورکړل شوي. دا ټول شاید په رسنیو کې موجود وي، بعضې ویډیوګانې د بعضو بندیانو اعترافات. او بهرحال یو بله خبره موږ تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نږدې وخت کې د داعش ډېر مهم غړي د پاکستان په غټو غټو ښارو کې ووژل سول. نو دا هم په دې باندې دلالت کوي چې د داعش مرکزونه یا د هغوی روزنتونونه هغه په پاکستان کې موجود دي. انشاءالله زه په دې باورم یم چې دا به نړیوال، خصوصا ګاونډي ټول استخبارات په دې قایل وي او دا به ومني چې د داعش غړو یا د داعش د مشرانو هغوی د استوګنې ځایونه هغه ټول په پاکستان کې بهتره معلوم دي او موجود دي. نو په دې کې هېڅ شک او شبه نسته. لکه که تاسو به اورېدلي وي رحمت الله نجیب صاحب چې د افغانستان د اسلامي امارت په قطر کې د مذاکراتي ټیم مشر و، هغه خپله په یو کنفرانس کې د ملي ټلویزیون سره وویل چې زموږ یوه غوښتنه د پاکستان د غړو څخه دا وه چې په پاکستان کې د شریرو عناصرو یعنې د داعش غړو مرکزونه دي هغه له منځه یوسئ، چې سیمې ته، خصوصا افغانستان ته، خصوصا د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ملت ته ستر ګواښ ده. بیا ورته موږ په دلیل کې دا وویلې که تاسو ته یې ځایونه نه وي معلوم، موږ یې درته په نښه کوو، موږ یې درته ښیو. نو بې شکه، بې له شک او شبهې نو د افغانستان اسلامي امارت ویان صاحب یا نور کوم مشران چې کوم خبره کوي هغه بې دلیله نه کوي. دلیل به ورسره وي، منطق به ورسره وي، سند و ثبوت به ورسره وي. او خپله په میډیا کې بار بار ویلي دي که دوی سند و ثبوت غواړي حتی نړیوالو ته موږ ثبوتونه ورکوو. شاید داسې زموږ په ان باندې چې بعضو د نړۍ او یا د ګاونډ استخباراتو سره د افغانستان اسلامي امارت مشرانو معلومات شریک کړي وي او هغه داسې معلومات چې هغه په سند او دلیل او ثبوت سره وي. نو دې کې شک او شبهه نسته چې هلته د داعش مرکزونه موجودیت کې هېڅ شک او شبهه نسته ده. دا ټولو خلکو ته معلوم دي. که تاسو وګورئ محمدي صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ستر ښار کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ باندې د علماو یوه غونډه رابلل شوې وه. خپله مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه ډلې ټپلې که داعش ته یا نور دي د دې روزنه څوک ورکوي. خپله مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې کوم ملا، کوم انجینر، کوم ډاکټر دا روزنه نه ده ورکړې. روزنه خپله دغسې غړو ته چې په سیمه کې او په افغانستان کې امنیت خراب کړي، خلکو ته مشکلات را ایجاد کړي، د خپله د پاکستان په پوځ کې یو کړی د هغوی روزنه ورکوي او د هغې نه هغه خپلې شومې موخې، خپل اهداف ترلاسه کوي. نو د دوی د خولې اقرار ده، دوی خپله ویلي، د دوی سیاسي احزاب و اکثریت په دې باندې که تاسو میډیا تعقیب کړئ، اکثریت د دوی خپل خلک دا اعتراف کوي چې دغسې ډلو ته د پاکستان پوځ روزنه ورکوي، چې روزنه ورکوي مراکز یې ورکړي دي. کور جماعت مننه نوري صاحب. ځاځی صاحب، ښاغلي مجاهد ویلي د داعش دغه روزنه باید پای ته ورسېږي او یا د ډله باید د یو هیواد په وړاندې هم ونه کارول شي. څه پیغام پکې پروت دی؟ محمد صاحب محترم، مونږ یو داسې دردېدلی کړېدلی ولس یو چې مونږ دلته هره ناخواله لیدلې ده، تجربه کړې ده. د مجاهد صاحب وینا پر مطابق چې تر زه کومه پورې قیاس ترې اخلم هغه دا ده چې مونږ جنګ لیدلی دی، نه غواړو د بل مملکت پر جنګ باندې اخته شي. مونږ دلته بدبختي او ناامني لیدلې ده، مونږ نه غواړو بل مملکت ته بدبختي او ناامني ور وګرځي. مونږ پردي جنګونه په خپل کور کې لیدلي دي، مونږ نه غواړو چې پردي جنګونه او پردي ورونه خپل بل کور ته ولېږو. امثالو د ده څخه نور هیوادونو څخه هم غوښتنه دا ده، صرف د مجاهد صاحب نه بلکې د هر افغان غوښتنه هم دا ده چې په دې خطې کې راځي جنګ نور بس کړئ. دغه ډلو ټپلو ته چې په زړه کې ځای ورکړی دی، د خپلې وینې چوربانې خورئ او نور کورونو ته یې لویوئ، نور بس کړئ. ولې موږ تاسې سالها کلونه خبره ونه کړله چې زما دیوال شریک لالیا زما د اور لمبو ته مه تودېږه، اور به واخلئ. اوس یې اور نه دی اخیستی. د همګړې اقتصاد یې وګوره، سیاست یې وګوره، اجتماعي حالات یې وګوره، کورني حالات یې وګوره، خپله کابینې یې وګوره، پارلمان یې وګوره، سنا یې وګوره، تقریبا زور و زیر سره شوي دي.
پر څه باندې چې دوی همیش دا فکر سره کړی چې راځه د همسایه په کور کې ور سره بل کو، همیش دا فکر کړی چې راځه بل څه خپو ته سره ووهو، همیش دا فکر کړی چې راځه یو بل چاته په لارې کې کوی وکندو. کند راواخل ثبوتونه شواهد راواخلې، له بنګال نیول تر هندوستان، له هندوستان نیول تر افغانستان 2001 پورې ثبوتونه شواهدونه کتابخانې سره ډکې دي چې تر اول نه تر اخره پر دا فلم سره چلولی نن د بنګال د خپلواکۍ ورځ هم ده طبعا. یا له پاکستان څخه د بېلېدو ورځ ده. ولې بیل شول ترې څخه؟ ولې بیل شول؟ دلیل څه و؟ هر تمن چې جسم نه یو حصه بیلیږي یو خلا به پکې وي. بنګالي مجبور کړلو، بنګال ته تقریبا په یو شپه کې 7 نفران وروژل، مګر بنګال هم په سر کې بور ته ورکړ تقریبا 90,000 پورې عسکر بې پتلون ورته راولېږل. یعنی تر هغه حده پورې محمد صاحب محترم چې د بل چا په لار کې کوی کندې ورولېږي به لکه د فتن چې پاکستان ورولېدلی دی، چې نه د راوتلو لار ورته معلومه ده، نه د بچ کېدلو لار ورته معلومه ده، بغیر د انزوانه تګ به لار بیخي ورسره شته نه. خو اوس هم محمد صاحب محترم د هغه د جنګ د بې اتفاقۍ د ناخوالۍ نه راوتلي افغان په صفت باندې اوس هم د مجاهد صاحب دا پیغام ده ورته چې ګوره پاکستان اوس هم ساري وخت ده، ګوره پاکستان اوس هم اوبه له ورخ نه دي تېرې شوي، اوس هم پاکستان ګوره ریاست د هم ژوندی ده، کابینه د هم ژوندی ده، اوس هم پر خپل هیواد کې، اوس هم له دغه ډلو ټپرو څخه لاس واخله، مې روزه، لار مو ورکوه، پیسې مو ورکوه، ټریننګ مو ورکوه، تربیه مو ورکوه، زما نقشه مو ورکوه، زما کور ورته مخې وه چې زما کور برباد تر تباه کړي. کنې اوس افغانستان په اتفاق شوی ده، اوس افغانستان په اتحاد شوی ده. هغه خوبونه، هغه خیالونه چې تقریبا تا په د 40-50 کلونو کې افغانستان کې سره لیدل چې د زرهاو لکهاو د میلیونهاو ټانګونه تا ته په لسو روپۍ درخرڅ شول، هغه خوبونه د سیند ته ووایه. هغه افغانان چې تا پر سر باندې د ملل متحد ټولو پروژې خوړې، هغه خوبونه د سیند ته ووایه. هغه خوبونه د سیند ته ووایه چې تا به دروازه بنده کړله، زما میوې به ترخم دروازې دې خوا خرابې شولې او ستا د میوې وختونه به راغله دروازه به درته خلاصه شوله. یعنی محمد صاحب محترم اوس افغانستان په اتحاد او اتفاق شوی ده. اوس افغانستان الف نه نیول تر یا پورې دوست هم ولا ورته معلوم ده، دښمن هم ولا ورته معلوم ده. ولې تا ملا برادر غني صاحب خبره وانه وردله چې موږ حافظي هم لرو او حساب ته هم سره په تمه یو، موږ چاته په هیر نه دي، خو منتظر یو ورته، خو دغه انتظار په حقیقت باندې ما اړوه چې موږ در باندې بیا وار وکړو. اوس هم ساري وخت ده، اوس هم ساري وخت د پاکستان او امثالهو نور هیوادونو چې په خپل زړه کې ډلو ټپل ته ځای ورکوئ او دا دردېدلی کړېدلی ضرورتل افغان بیا هم یو جنګ ته ورټېله کوئ، مې ورټېله کوئ. والله چې دغه جنګ کې ستاسې تاوان دی. قسم درته یادوم د افغانستان دې نه وروسته چې یو چا پوزه وینې کېږي ستا به د 10 نفرو پوزه وینې کېږي. افغانستان کې چې د یو عام او ولس خپه وینې کېږي ستا به د زرهاو نفرو د خپه وینې کېږي. یعنی اوس د اتفاق او اتحاد وخت دی. د مجاهد صاحب د پیغام یو همدغه بود دی چې راځه اوس هم ساري وخت دی، خپله داخلي پالیسي او بهرني پالیسي پر دغه تبدن جوړ کړه چې ته هم پرمختګ وکړې او زه هم پرمختګ وکړم. کور دی آباد. صادق صاحب فکر کوي چې دا چاره به په امنیتي برخه کې د بیاورۍ اوسنۍ فضا له منځه یوسي؟ نه، هغه کوم بې باوري چې اوس په سیمه کې خوره ده او کوم څه چې پاکستان ځان ته کوم کویا وکنسته او دی پکې لوېدلی دی، اوس د ده رایستل د نورو هیوادونو وظیفه نه ده، دا د افغانستان دنده نه ده، دا د ایران او د روسیې او د خواوشا هیوادونو دنده نه ده. ولی چې یو څوک ځان ته خپله په ځان اور پورې کوي، نو که څوک شګې ورشیندي او که څوک اوبه ورشیندي، فکر کومه هغه بعضې ورونه داسې چې هغه اوبه هم د هغه لمبې لا پسې زیاتوي. د ده په خاوره کې چې کوم نابرابري سیستم روانو د صوبو ترمنځ، د هغوی د ځمکې په حساب، د هغوی د خلکو، د هغوی د ودې، د هغوی د پرمختګ، د هغوی د وسایلو نه چې کومه استفاده پنجاب وکړله، هغوی سره چې کومه ناروا وشوله، د هغوی سره چې د نورو هیوادونو نه پیسې واغستلی شوي، دا خپل خلک یې وځپل، خپل سیاست یې یو طرفه ولوبو، د افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره او د خواوشا ګاونډیانو سره تربګني وپالله. تاسې وګورئ دا خو عقل هم نه مني که نه. زه بلا ورپسې هندوستان ستا یو روایتي دښمن و او ته ترې رابېل شوی او هلته نه بیا بنګال بیل شو، دا اوس په باسو شو. تاسو یو ښه ټکي ته اشاره وکړه، موږ ته د دا ورځ را په یاد کړله که نه، او دا به ښه ورځ وي، د ازادۍ خو ډېره ښه ورځ وي. نو دا خلک چې د داسې ظلم او ناروا نه بیل شولو، افسوس دا دی چې دغه د بنګالي شیخ خبره باچا خانم منلې وې او دلته هم دغسې یو تحریک راپیل کړی وی چې بیا چې ته پالیشونه نه کولی، بیا چې ته د دکانداریان یو په نورو ځایونو کې پټکي نه والي او د بانکونو مخې ته پیراداران نه وی ولاړ، دا کارونه یې نه کولی. دا باید شا وی
دا باید پادشاه وی، دا په خپله خاوره باندې خپل اختیار درلودی. افسوس چې هغوی دې ته لاره ورنه کړله او د خدایي خدمتګار په نوم باندې او په دې نوم باندې چې د عدم تشدد فلسفه په مخ کې وړمه او یا کاله د دې تشدد د عدم تشدد د فلسفې لاندې وځپل شوي، وټکول شوي، ونیول شوي او بالاخره غلام وساتل شولی. نن دې خبرې هم څوک نه اوري. اوس رالو دې ته چې مخکې چې کومه خبرې ته ما اشاره وکړله چې هیڅوک دا اوس ژغورلی نه شي، د خپله کندې ته ولیدلی دی، د ځان په خپله ګزارلی دی. نو دا اوس د دې رایستل دا زموږ د وس خبره نه ده. ولې چې تا نه بلوچستان BLA BLF ازادي غواړي، بل هېڅ نه غواړي. تا نه چې پښتانه کوم څه غواړي اشاره کوي چې حقوق دې راکړي نه دي، هغه څه راکړه چې اوس یې درنه غواړم. تا نه پښتانه به خپل حق غواړي او هغه د ازادۍ حق دی، هغه د خپلواکۍ حق دی. تا نه د PTI مشران چې هلته د بندیخانو شاته تپې اوبه شیندي او ښځې دي، مثلا د عمران خان خویندې دي، دوی ولاړې دي او ناستې دي. دوی څه غواړي؟ دوی ستا نه د خپل ورور ازادي غواړي. هغه صدر اعظم چې تا نن د تورو تنبو شاته ایثار کړی دی او دغه د مرګ او د ژوند مسله ده، د هغه زامن او د هغې ښځه تا ته نه پرېږدي چې د هغې لیدلو له ورشي. نو دا هغه څه دي چې دا د ظلم انتها ده او دا د خپلو خلکو سره کړې ده، بیا یې د ګاونډیانو سره کړې ده، بیا یې د لویو هیوادونو نه پیسې اخیستې دي او دا یوه پروژه ده په خپله. تاسې څنګه یو پروژهیي هیواد نه څه د یو هیواد تمه کولی شي چې هغه په سیمه کې ثبات راولي، اقتصاد ته وده ورکړي؟ اقتصاد ته به داسې هیواد وده ورکوي لکه اوس چې ایران بډې راوالي دي او د مزار شریف او د هرات او بالاخره د واخان سره د ریل پټلۍ غځوي. دا په سلګونو کیلومتره لار، دا په دې بنیاد باندې غواړي ما سره دا ټوټه هیواد ما سره وګنډي، دا د ریل په پټلۍ په بنیاد وګنډي، څوک یې د ټاپي پروژې په بنیاد وګنډي، څوک یې د کاسا یا غزا، څوک یې د افغان ټرانس په بنیاد وګنډي. نه چې تا غوښتل دا سره بیل کړي، ته چې بل په کاڼو ولې هسې پوه شه چې همدا کاڼی به ستا په لور ګزار شي. تا چې بنګال ونه شو ساتلی، ته بلوچستان ساتلی شي، ته پښتونستان او سند ساتلی شي. سند دپاره خو وزیر د دفاع وایي چې سند د هند دی، هند وزیر دفاع. انوري صاحب، آیا سیمه په دې پوه شوې ده چې داعش ډله چیرې روزل کیږي او روسي اقدامات د دې ښودنه کوي؟ ښاغلی محمدي صاحب، تقریبا څه وخت مخکې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تاجکستان کې د چین وګړو باندې برید وشو او بیا د افغانستان اسلامي امارت د استخباراتو زړورو ځواکونو په بعضې سیمو کې عملیات وکړل او د دغه برید عاملین چې په دغه برید کې ښکیل و، د کوم خوا نه تربیه شوي وو یا کوم ځای کې روزنه حاصله کړې وه، هغه ګرفتاره شول. نو تقریبا سیمې په دې قناعت حاصله کړی ده. د سیمې هغه ابرقدرتونه چې دلته روسیه ده، چین ده، ټول په دې باندې پوه دي او هغو ته پوره معلومات حاصل شوي دي چې په سیمه کې څوک غواړي چې اندېښنې راولاړې کړي، څوک غواړي چې د سیمې ثبات کې خلل واقع کړي. دا هر څه بهتره معلومه دي. یا څه موده مخکې په روسیه کې چې کوم برید وشو، تقریبا چې هغې نه هم داسې معلومېده چې په دغه برید کې د داعش ډلې لاس و. د داعش ډلې مرکزونه یا د هغوی کلیدي غړي، د هغو روزنتونونه موږ بار دا وایو، بلکې د افغانستان اسلامي امارت هم وایو. ما مخکې مو ویلې چې په دلیل سره او په منطق سره یې وایي. نو سیمه پوره په دې باندې باوري ده، بلکل ورته معلومات شوی ده چې مشکل چیرته ده، اساسي او بنسټي مشکل په کوم ځای کې ده. او انشاءالله زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه د افغانستان اسلامي امارت سره په امانګۍ ټول په دې پلان کې دي او په دې طرحه باندې کار کوي چې څنګه په اتفاق سره او په همکارۍ او هماهنګي سره دغه د داعش پدیده او دغه مشکل دا د منځه ویسي او څنګه یې اساسي حل کړي. نو انشاءالله سیمه چې ده هغه په دې باندې توانېدلې ده، هغو ته پوره معلومات شته. د افغانستان اسلامي امارت حال دا چې تقریبا نوی ده، ډېر پرمختللي وسایل به نه لري، په دې باندې موږ اعتراف کوو. نو سیمه خو پرمختللي وسایل لري، هغوی ټکنالوژي لري، هغوی نور وسایل هم لري. هغوی ته بهتره معلومه ده چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت کولی شي چې داعش مراکز، د هغوی غړي، د هغوی روزنتونونه، د هغوی ټریننګ سنټر هغه معلومې کړي، ځان ته یو مستند منطق او دلیل جوړ کړي او بیا د مذاکراتي ټیم په مخ کې واچوي داسې دلایل چې هغه د قناعت بخش وي او د قناعت وړ وي. نو سیمه خو بلکل په دې باندې توانېږي. چین ده، هغه کولی شي نړۍ په هر ګوټ کې خپل دشمن یا د شریرو عناصرو مرکزونه هغه په ګوته کړي او د هغې یو مستند جوړ کړي. روسیه ده، نو دوی ته بهتره معلومه ده.
خو زما په نظر یا به دوی وخته ګوري، تقریبا پلان باندې به کار کوي چې پلان کله تکمیل شي او په ټول به په اتفاق سره یو عمل او یو اقدام اجرا کوي چې څنګه د سیمې ګواښ چې هغه داعش د هغه د منځه یوسي. نو انشاءالله زه بیا هم وایم چې سیمه پوره په دې باندې باوري ده چې داعش چیرته ده، څوک یې روزي، هدف یې څه ده، موخه یې څه ده. ګوره دا بعضې پیښې وشو لکه د تاجکستان پیښې ته ما اشاره وکړله. دلته افغانستان مخ پر پرمختګ روان ده، ترقي باندې روان ده، تجارتي اړیکې ورځ په ورځ باندې ټولو ممالکو ټولو همسایګانو سره ښې روانې دي. واحد پاکستان نه چې هغه سره زموږ اړیکې خرابېدو طرف ته روانې دي. وجه هم دوی دي، دوی نه غواړي چې دا اړیکې سمې شي. نو په دې سیمه کې خصوصا پاکستان دا کله زغملی شي د افغانستان پرمختګ، د افغانستان ترقي، د افغانستان هوسایي، دا دوی نشي زغملی. نو د هغې دپاره دغسې یو بریدونه یا داسې هدف کوي چې د ګاونډیانو سره د افغانستان اړیکې دا خرابې کړي. خو انشاءالله ګاونډیان په دې پوه دي او په دې باوري دي او اړیکې به انشاءالله نه خرابېږي. اصلي مرکز او اصلي هدف هغه معلوم ده. کور دی آباد. درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. ځاځی صاحب، دا ډله که په ټوله کې ووایو یا داعش ډله یاده کړو، څه ډول سیمه ییز خطر په توګه باندې تعریفېدلی شي؟ محمد صاحب محترم، په دې خطې کې تش دا ډله ټپله نه، هر هغه ډله ټپله چې د خلکو ژوند ګواښ سره مخامخ کوي هغه لوی خطر ده. هر هغه ډله ټپله چې اقتصادي پروژې ګواښ سره مخامخ کوي هغه یو ډله ټپله ده چې هغه باید مخنیوی سره وشي. هر هغه ډله ټپله چې سیاسي فعالیتونه کند کوي یا مخنیوی سره کوي دغه مخنیوی سره وشي. هغه د سیمې ثبات لپاره صرف افغانستان بحث دلته نه دی محمد صاحب محترم. که صرف د افغانستان بحث د پاکستان بحث وي خو موږ به ویلو چې نه، افغانستان او پاکستان د خپل منځ سره کینې پر دغه باندې بحث سره وکړي. مګر دا بحث د خطې دی، د دې سیمې دی، د ایران دی، د چین دی، د ازبکستان دی، تاجکستان دی، دا د ټولو دغه خطې کې پراته مملکتونو ترمنځ یو ستر بحث چې باید سره بحث ورباندې وشي. او دغه بحث هم صرف د افغانستان تر وزیرانو، رئیسانو، د سخنګویانو، ویاندویانو پر محدود نه وي چې صرف زه او تور باندې وغږېږو. دوی باندې باید نړیوال هم سره وغږېږي. دوی باندې د پراته مملکتونو باید هم سره وغږېږي. ځکه چې نن وار که دغه ډله ټپل ته زه مخاطب یم، سبا تور ته مخاطب یم. که نن ما ته ګواښ ده سبا تا ته ګواښ ده، که نن ما ته خطر ده سبا تا ته خطر ده. نو یو د ډلو ټپلو سره، ترهګرو سره، هغه خلکو سره چې هغوی انسانیت ته، بشریت ته، اقتصاد ته، سیاست ته، اجتماع ته خطر وي، هغه بیا د انسانیت او بشریت وجیبه ده چې هغه پر مقابل کې ودرېږي، هغو سره مبارزه سره وکړي تر څو پر هغه شکل باندې هغوی مخنیوی وکړي چې څوک ترې متضرر نه شي، چاته ضرر ونه رسېږي، او دغه د شر څخه بشریت په امن کې وي، دغه د شر څخه انسانیت په امن کې وي. دا صرف د افغان وظیفه نه ده، دا بلکې د هر انسان وظیفه ده تر څو د هر هغه شخص په مقابل کې ودرېږي چې هغه څخه انسانیت ته خطر وي، ولو که په امریکا کې وي، ولو که په افریقا کې وي، ولو که په افغانستان کې، ولو که په پاکستان کې، ولو که په چین کې وي، که په هر ځای کې وي چې پوهېږي چې یو بل چا نه یو بل چا ته ګواښ دی، هغه باید مخنیوی سره وشي. پاش دغه ډله ټاپل خبرې مونږ محترم هغه مشخص دي، هغوی مقاصد مشخص دي، دغوی اهداف مشخص دي، دغوی ذهن مشخص دی، دغوی بادار مشخص دی. تاسو ویل د مولانا فضل الرحمن پر دغه باندې کانفرانس ورکړلو، مستقیم یا غیر مستقیم اهداف یې همدا وو. تاسو ویل د کابینې غړي وخت نا وخت دغه خبرې تر سره کوي، مستقیم یا غیر مستقیم اهداف یې همدا دی. د پارلمان غړي وګور تاسو وخت نا وخت انتقاد سره کوي چې پاکستان یو لوی پروژه په خپل سینې کې سره روزي چې خطر او بیرته پاکستان ته راګرځي، پاکستان ته به سره خطر وي. تاسو وګورئ د سنا غړي هم اندې ته وخت نا وخت اشاره ورسره کوي. او بغیر دغه نه تاسو ولې د پی ټی ایم یا د منظور پښتین کوم تحریک شته، هغه هم وخت نا وخت اندې ته اشاره سره کوي چې پاکستان د کوم پروګرام پلان پلار باندې چولې ده تر ټولو ستر متضرر به وخت پاکستان تری وي. ځکه چې پاکستان په دې خطې کې چې هر پروژه پر لار باندې چول شوی ده بیرته خمار خوند راګرځېدلی دی، پاکستان چې چلی دی، یعنې پاکستان بې خبر ده دی چې هر پروژه پر دغه خطې کې پر لار باندې چول کېږي متضرر خپله به پاکستان ترې کېږي، مستقیم یا غیر مستقیم، حیثیتي یا فزیکي یا روحي په ډول باندې پاکستان ته متضرر کېږي. یعنې بیا هم د مجاهد څخه مخکینی سوال دی چې مجاهد څه ورته ویل چې ګوره پاکستانه اوس هم ساري وخت دی، هغه ټوله ډول ټپلو مخنیوی دې وکړه چې هغه په دې خطې کې پراته مملکتونو ته سرخوږی جوړوي، اقتصادي او سیاسي فعالیتونه کندوي او هغوی ته د راتلونکي لپاره ګواښ پېښوي، که نه
کنې بیا دغه مملکتونه درته یو ځای کېږي بیا ستا ته هغه درس درکوي چې تقریبا بنګال درس به دې سره هیر شي. هغه ځکه محمد صاحب محترم چې اوس ایران، افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکیه پر داسې پلانونو پروګرامونو باندې بحث سره لري، پروګرامونه سره لري چې هغه اقتصاد محوره دي، هغه ملټي نیشنل پروژې دي، هغه انټرنیشنل پروژې دي، هغه پر داسې پروژو باندې کار کوي چې تر څو وکولی شي افغانستان د اتصال نقطه کړي، افغانستان پر داسې مملکت باندې بدل کړي چې افغانستان کې اقتصاد وي، ثبات وي، سیاست وي، پرمختګ وي. هغه بیا تا ته افغانستان در تنها نه در پرېږدي چې تا ته به دوه درې مولوي صاحبان ولاړ وي او مات ګوډ ملت برتر ولاړ وي. نه، اوس افغانستان به اتفاقه شوی دی، اوس افغانستان سره متحدین دي، افغانستان سره خپل همسایګان په دې باندې ولاړ دي. نن ورځ خبره ده د ایران د حکومت اعلان سره کړی چې موږ په راتلونکي کال کې داسې پروګرام پر سر کې لرو چې د افغانستان لار باندې موږ چین ته لار پیدا کړو. دا واضح په دې باندې معنا لري چې افغانستان اعتباري سطح لوړه شوې ده. اوس ایران دغه باور باندې کوي چې تر څو په راتلونکي افغانستان سره داسې پروژې شروع کړي چې هغه انټرنیشنل لیول باندې وي. حاصل قیاس چین یعنی د پاکستان پروژې پر ناکامیدو باندې دي. که چېرته خدای نه خواسته پاکستان پر ذهن کې داسې پروژې پر سر کې لري چې هغه به داسې ډول ټپلې وروځي چې افغانستان ته به یې راولېږي، داسې پروژې به ورباندې ماتې ګوډې کړي. خو دا ورته وایم چې هغه 20 کلن نظامونه نه دي، 18 کلن نظامونه نه دي، 40 کلن نظامونه نه دي. دا پر ډاګ ورته وایم چې دلته د استخباراتو شبکې دومره قوي دي، دومره مضبوطې دي چې تا پلان جوړ کړی نه یم، دوی ته به رارسېدلی وي، درته شنډ کړی به وي. کور دبر صادق صاحب، ولې باید د داعش ډلې او د دغې ډلې د تمویل کوونکو پر وړاندې باندې یوه سیمه ییزه اجماع جوړه شي؟ او دا په جوړېدو دا محمدي صاحب دا نه چې باید جوړه شي، دا لګیا دي جوړېږي. اوس ذهني طور سره هم جوړېږي، اوس منطقوي لحاظ سره هم جوړېږي. وجه یې څه ده چې جوړېږي؟ وجه دا ده چې یو لوی بلاک په جوړېدو دی. هغه لوی بلاک به داسې ډلې ټپلې د داسې ملکونو د خوا نه چې تمویلیږي او هغه لوی تمویل چې د کوم لوی هیوادونو نه کېږي او هغوی چې په اسیا کې او په افغانستان کې او په دې سیمه کې کومې موخې درلودلې، کوم استخباراتي موخې وي، کوم ستراتیژیکې وي، کوم اقتصادي وي، کومې مغرضانه موخې وي، د چین مخه نیولو، د ایران مخه نیولو، د روسیې مخه نیولو، د هغې د سیاسي ارزښت مخه نیولو، په دې سیمه کې د یو لوی بلاک د جوړېدو مخه نیولو. دی باید یکتازي، دی باید میدان کې یوازې وي، د ده خبره باید اوله خبره وي، د ده هژموني قوت باید پر ځای پاتې شي. د دې خبرې دپاره دلته یو قوت را برسېره کېږي. د دې قوت دا چې په نطفه کې کم څوک، کم کړۍ، کم هیوادونه د دغسې یو بلاک د جوړېدو مخنیوی کوي، هغې دپاره لوی هیوادونه یا د سیمې هیوادونه، که هغه روسیه ده، که هغه چین دی، که هغه مثلا هندوستان دی یا ایران دی، افغانستان چې یو مرکزي نقطه ده، د دې ټولو یو همغږي، همفکري او بالاخره یو قوي قوت طرف ته لګیا دي روان دي چې تر څو دغه امنیتي ستونزې حل نه کړي، نشي کولی چې خپلو لویو ستونزو ته ورسېږي. د دې دپاره افغانستان خپل امنیتي ستونزه د خپلو قربانیو په نتیجه کې حل کړه. نن که د افغان ټرانس تېرېږي، نن که د ایران پروژه عملي کېږي، نن که چین خپله پروژه عملي کوي په واخان کې، نن که د ټاپي پروژه ده، که د ټاپ پروژه ده، یا مثلا کاسا یا ګازار دی، یا دلته ډیمونه جوړېږي او په قوت سره ویو چې موږ د کونړ سیند راګرځو، موږ دا د کونړ سیند په ډیم دلته جوړو، موږ برق جوړو، موږ انرژي واردو، موږ به ځان خودبساینې ته رسو، موږ به اقتصاد پیاوړی کوو، موږ چې تا دروازه د هخوا نه وتړله، زه د دې خوا نه درته سیل کومه چې ته راسه جګړه کوې، زه درسه جګړه کوم، که ته د میز شاته کښېنې زه هم درسره خبرو ته کښېنم. اوس یو خبرې ته راځو. هغه خبره دا ده چې مخکې زازي صاحب هم اشاره وکړله. موږ زازي صاحب څه ویلي؟ د پاکستان پارلمان، سنا، حکومت سیاسي غړي، مذهبي غړي او پارټۍ په کراچۍ کې غږ وکړ، بله غونډه یې وکړله. مولانا فضل الله امان یو نامتو شخصیت دی، مذهبي شخصیت دی، یوه لویه پارټي لري، په لکونو طالبان لري، هلته مدارس لري، علما لري. هغه ځان بیل که، هغه غږ وکړه. ولې؟ نو بیا راځه د حکومت ته چاته دی غږ کوي چې سیاسون ته خفه دي، چې مذهبي ډله ته خفه ده، چې عام خلک ته خفه دي، چې بلوچ ته خفه دی، چې پښتون ته خفه دی، چې ټي ټي پي ته خفه ده، چې بي ال او بي ال اف ته خفه دي. نو خوشحاله تی څوک دي؟ نو خو بیا راځو دغه د ذبیح الله مجاهد صاحب خبرې ته که نه، چې دلته په حکومت کې یوه وړوکې ډله ده، یوه وړوکې ډله ده او دا ډله پاکستان ته سرخوږی پیدا کړی دی. همدې ډلې یو داسې سرخوږی پاکستان ته جوړ کړ چې مشرقي پاکستان ته بیل شو. داسې یو سرخوږی جوړ کړ چې بالاخره دغه کشمیر ته په څه وضعیت کې پاتې شو. یا مثلا بلتستان ته وګوره،
یا دا نورې سیمو ته تاسې وګوره اوس چې د ازادۍ غږ کېږي دا خو د دوی ټول هغه ناغېړۍ وي د دوی ټول هغه ناسمې پروژې وي چې د لوی هېوادونو یې په پاکستان ته راوړلي پلي کړلي د افغانستان د لارې افغانستان کې د ناامنۍ د لارې ځان یې وپړسو ځان یې قوي کړ اټوم بم یې پیدا کړ هر څه پیدا کړل خو قلعه د اسلام نه شوله د مسلمانانو د دفاع ځای نه شو حتی اوس لګیا دی څه کوي فوج لیږي خپله درخواست کوي چې زه امریکا ته وایي چې زه ځمه او په د فلسطینیانو په مقابل کې جنګېږم زه درته حماس خالص سلا کوم نو دی داوطلب دی اولنی لاس په داسې بولیانو کې اوچتوي معنا دا شوله چې ستا اټوم ستا قوت شپږم اووم قوت ستا هغه کومه ټکنالوژي چې لري ته چې کوم حیثیت دې درلوده ته چې په کوم نوم باندې منځته راغلی وي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله آیا مصداق دی د دې خبرې ستا دا کړنې د دې خبرې مصداق دی ستا په دې خپلو خلکو چې کوم ظلم وکړو په ګاونډیانو چې کوم ظلم وکړو تا چې موږ تعزیرات دې په موږ وضع کړل په نړیوالو سټیجونو باندې دې زموږ دپاره اتهامات دې وتړل نتیجه دې څه لاسته راوړله ته خپله لګی ټوټه کېدو دپاره روان یې ته خپله لګی ستا خلک ستا نه خفه دي تا ته خپله لګی اوس بیا منډې وې ټرمپ ته به لاس په سینه ولاړې او مارشال صاحب تا هغه قوانین چې هغه د لسګونو کالونه را په دې خوا را روانو ستا د یو مارشال دپاره دې هغه تغییر کړله هغه دې تبدیل کړله سیاسون د نه خفه دي تاسې د خټک صاحب خبرې واورئ تاسې د لیاقت بلوچ خبرې واورئ تاسې د شیراني صاحب خبرې واورئ اوس د فضل الرحمن خبرې واورئ د تقي عثماني خبرې واورئ دا ټول هغه علما دي هغه سیاسون دي دا نه خفه دي ولې خفه دي دلته فقط نظامي کړنلارې دي دلته فقط نظامي امر دی سیاسیونو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي کور دې آباد انوري صاحب له داعش ډلې سره مبارزه کې د اسلامي امارت څومره ملاتړ شوی او که یوازې پرېښودل سوی دی محمدي صاحب د داعش ډلې په ملاتړ کې په مقابل کې او دغه رنګې نورې ترهګریزې ډلې چې په سیمه کې امنیت خرابوي او د سیمې هیوادو ته ګواښ دي تقریبا زما په ان باندې بعضو هیوادونو یا بعضو ګاونډیانو به همکاري کړې وي یا اطلاعاتي همکاري یا فزیکي همکاري او یا څه نورې همکاریانې به شوي خو چې څومره په کار ده غالبا هغسې نه دي شوي نو په دې برخه کې نړیوالو ته پر اس کې امریکا یا نور عبر قدرتونه چې هغوی دا دعوه کوي چې موږ په نړۍ کې امن غواړو په غرب کې یا په شرق کې د نړۍ په هر ګوټ کې دوی دا دعوه ده چې موږ بشریت ته خدمت غواړو کمې ډلې چې بشریت ته ستونزې جوړوي کمې ډلې چې امنیت اخلال کوي په نړۍ کې یا کمې ډلې چې بشریت اقتصاد خرابوي موږ هغوی له منځه وړو او د هغوی ختمو دا د نړیوالو ادعا ده نو نړیوالو ته په دې برخه کې پکار ده چې پوره همکاري وکړي او دغه خپله دعوه ثابته کړي تر اوسه نړیوالو دا دعوه نه ده ثابته کړې په خوله باندې دا دعوی کېږي بار بار بین الملل یا ملل متحد کومه امنیتي شورا چې ده یا نړیوال عبر قدرتونه دي ما مخکې ویل پر اس کې امریکا ده دغو ټولو دا دعوه ده چې موږ د ترهګریزو ډلو مخالفت کوو او که هر څوک د ترهګریزو ډلو په مقابل کې مبارزه کوي د هغوی ملاتړ او همکاري کوي دا دوی دعوه ده خو دعوه یې ثابته کړې نه ده نو نړیوالو ته خصوصا ګاونډیانو ته پکار ده چې پوره د افغانستان اسلامي امارت ملا وتړي او همکاري وکړي تر څو په سیمه کې چې کومې ډلې دي چې پر اس کې داعش ده د هغې مرکزونه دي د هغوی کوم کلیدي غړي دي د هغوی چې کوم لوجستیکي او اکمالاتي ادرسونه دي دا له منځه ویسي نو څومره همکاري یا څومره هماهنګۍ ته چې ضرورت ده تقریبا ګاونډیانو یا نړیوالو هغومره همکاري زما په ان نه ده کړې ولې یې نه ده کړې وجه څه ده وجه دا دلته بعضې نزاکتونه دي یو نزاکت خو به دا وي چې تقریبا د بعضو هیوادونو د پاکستان سره سیاسي اړیکې دي هلته سفارتونه دي هلته نور دي نو دوی نه غواړي چې داسې مستقیما د دوی د اړیکې یو په یو باندې خرابې شي خو به هر حال بل دلته د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت خبره هم دا هم تقریبا چې یو خنډ ده خو انشاءالله زه په دې باور یم چې نړیوال د سیمې هیوادونه ټول په دې باور او دې نتیجې ته رسېدلي چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیات وپېژني او دوی په دې باور دي ځکه ښاغلی محمدي صاحب تاسو ولیدل چې خپله پوتین صاحب د روسیې رئیس جمهور ښاغلی پوتین خپله دا وویل چې په افغانستان کې اسلامي امارت دا یو ځواک ده یو قوت ده د افغانستان ملت د افغانستان سیاسون ښاغلی زازي صاحب ویلي چې اوس دلته اتفاق ده اتحاد ده ټول یوه خوله دي که ملا ده که انجینر ده که ډاکټر ده که ژورنالیست ده ټول د افغانستان د اسلامي نظام او د دغې آرازۍ د دفاع دپاره یوه خوله او یو غږ دي نو خپله پوتین دا اقرار وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت په سیمه کې یو قوت ده
د افغانستان اراضي کنټرول کړې ده، دلته سرتاسري امنیت راوستی ده. د ټول نړیوال په دې باندې اعتراف کوي چې په افغانستان کې امنیت ده. ښه دلیل دا ده چې افغانستان ته تقریبا د اسلامي نظام د راتګ نه دېخوا د نړیوالو سیلانانو راتګ دا زیات شوی ده. دا په دې باندې دلالت کوي چې دلته امنیت ده. نو امنیت د نظام راوستی ده، د اسلامي امارت راوستی ده، اسلامي امارت استخباراتو راوستی ده. ځکه مخکې محترم صادق صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې استخبارات د یو نظام سترګې دي. نو دلته استخبارات قوي دي ځکه امنیت ده. تاسو وینئ په کابل ښار کې د اکثریتو لارو نه موانع لرې شوې. که تاسو په تیر نظام کې لیدلي وو دلته لارې بندې وې، دغه وزیر اکبر خان کې ډېر سړکونه بند وو، په ششدرک کې بند وو، په نورو ساحو کې پلې لارې بندې وې. هر وزیر، هر د پارلمان وکیل ځان ته یوه لاره بسته کړې وه. اوس ټولې لارې خوشې شوې. تقریبا د وزارت دفاع مخې نه هغه موانع لرې شو. دا په دې دلالت کوي دلته امنیت ده. نو سیمه به انشاءالله همکاري کوي او همکارۍ ته یو پلان لري. د یو پلان او د یو طرح مخکې به د اسلامي امارت، افغانستان اسلامي امارت سره منظم همکاري کوي انشاءالله. کور دی آباد. زادی صاحب که پاکستان د دغې ډلې پناه ځای وي، ولې ورباندې هغه هیوادونه چوپه خوله دي یا غږ نه وباسي چې ممکن سبا د دغې اور لمن ورسیږي؟ مننه کوم محمد صاحب محترم. پاکستان یو تاریخي هیواد نه دی. پاکستان داسې یو جغرافیه نه ده چې هغه څخه داسې شاهکاري، داسې مشران، داسې رهبران تاریخ ته ورسپارل شوي وي چې اوس هم چې پاکستان د هغو مشرانو رهبرانو ته وګورو دغه کړنو څخه د لاس واخلي. پاکستان دې دغه کار لپاره چې په دې خطې کې دا ځینې پروژې ورکړل شي او هغه پلي کړل شي. د پاکستان د فوج مشر زی ټرمپ سره د څو ساعتونو لپاره ولي ګوري. دا در واخلي ماته څوک دا ثبوت کړي چې د ډیپلوماسي په کومه ژبه کې د مملکت فوج مشر یو ولسمشر د امریکا سره کتلی شي. ورسره ویې لیدل. تاسو ولیدل متصل افغانستان د پاکستان ترمنځ جګړه پیل شوله په فرضي کرښه باندې. یعنې دا پلان و چې امریکا ورته ورکړل. نو اوس څه کول پکار دي؟ اوس دا کول پکار دي محمد صاحب محترم چې کوم دریځ باندې روان دا دریځ به سره قوي کوو. د ملت او حکومت ترمنځ به ژبه سره زیاتوو، دوستی او ماهنګي انډیوالي به سره زیاتوو. اوس خو دا سره ومنل چې پاکستان خونته شرر دوست، شرر دشمن سره مخامخ یو. هغه شرر کړی چې پاکستان کې دغه د راحت نه پرېږدي، یا د اروپا یا د شرق یا د غرب یا د احمد یا د محمود څخه پروژه اخلي تا ته مشکل سره جوړوي. مګر اوس دا ښه سوال دی چې اوس موږ څه وکړو؟ هغه لار ته به ادامه ورکوو چې اوس اسلامي امارت سره شروع کړې ده. لکه څو ورځې مخکې چې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزارت د لوی درستیر لخوا ترسره شوله. تاسو ولیدل محمد صاحب محترم راوی غوښتل پخواني ټول جنرالان، ډګروالان، د نجیب، د کارمل، د امید کرزي او د شباني وخت راوی غوښتل غېږ کې سره ونیول. دا تصویر د دوی ازمیږي. هغه افراد او اشخاص چې پرون سنګر کې سره ناست وو او وینې په وینې سره مینځل هغه ازمیږي. هغه افراد او اشخاص چې تر پرونه پورې یو بل وژل یو بل ته روا ګڼل، هغه چې په یو سنګر سره ناست یو بل غېږ کې سره ناست هغه دوی ازمیږي. قطعا نه ازمیږي. دوی پروګرام جوړوي، ما ورته به دفاع ورته جوړو. دفاع یې چې د اتفاق و اتحاد. دغه تصویر چې په رسنۍ باندې خپور شو د دولت وزیر صاحب او د لوی درستي صاحب دا د ټولو دشمنانو لپاره د 100 کلونو لپاره پلان کې غوښتل شولو، ناکامۍ څلور ته کې غوښتل شولو. راځي دا ژبه سره نور هم پراخه کړو، د ملت او حکومت ترمنځ هماهنګي نور هم سره پراخه کړو چې تر څو دلته ټولنه کې هر فرد ځان ته د استخباراتو غړی وي، تر څو په دې ټولنه کې هر فرد ځان ته د پولیس خطاب وکړي، تر څو پولیس او ولس یو ژبه شي. هر فرد ځان ته پولیس وایي، هر فرد، ولو که دا وزارت داخلي پورې مربوط وي که نه وي، ولو که دا د استخباراتو ریاست پورې مربوط وي که نه وي، خو د ټلیفون په سر کې باید د استخباراتو شمېره ورسره وي، ولو که دا په حوزې سره شناخت لري که نه لري، ولو د سره په ټلیفون کې د حوزې ټولو شمارې وي چې داسې افراد او اشخاص ګوري چې د افغانانو بې اتفاقۍ ته لمن وهي، وطن ته ضرر رسوي، افغانانو ته درد رسوي، د پولیس وظیفه ترسره کوي، د استخبارات وظیفه ترسره کوي، چې بیا څوک پرېږدي محمد صاحب محترم چې دا ځورېدلی، دا کړېدلی، دا دردېدلی، دغه خوشحالۍ ته وتلی افغانستان بیا خدای نخواسته په داسې غم باندې وانه ډوي چې بیا پیړۍ پیړۍ بیا ونیسي، بیا داسې حکومت لاسته راوړو، داسې ولس لاسته راوړو او داسې د اتفاق و اتحاد ټغر لاسته راوړو. مننه کورابت. صادق صاحب اندو تفکر دا دی چې داعش یوه سیمه ییزه ستونزه ده. د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ګورئ بعضې ستونزې سیمه ییزې وي، بعضې ستونزې د ملک لپاره وي، بعضې ستونزې نړیوالې دي. په ټوله کې تروریزم راواخلو دا یوه نړیواله پدیده ده. د دې دپاره باید نړیوال هیوادونه
لاس په کار شي دې کې شک نشته دی. اوس چې ترکیې دې خبرې ته اشاره کړې ده، اوس چې روس اشاره کړې ده، اوس چې په تاجکستان کې مخکې دوستانو اشاره وکړله او سړی چیرته پیدا کیږي، کوم ځای ته تړاو پیدا کوي. فکر کوم چې پاکستان په سیاسي، اقتصادي او امنیتي رکود کې واقع دی او دا انزوا طرف ته تللی دی. اوس دې لاس او خپې وایي. تاسو فکر کوئ چې مولانا فضل الرحمن چې په سکرین باندې راښکاره شو، د سکرین نه شاته د دې جنرالانو سره به دوی نه ناست، دا علما کرام؟ آیا د دې جنرالانو ته به دوی نه ویلي چې تاسې استخباراتي کړنه چې څه وکړل څه لاسته راوړل؟ ناکام. مخامخ به ورته ویلي. بیا به ورته نه ویلي چې تاسې چې کومې سیاسي ناستې په قطر کې او په ترکیه کې او په سعودي عربستان کې وکړلې څه لاسته راوړنه درلودله؟ آیا تاسې په دې کې ناکام نه شولئ؟ دا دي دوه. تاسې چې کومه جګړه د افغانانو سره وکړله، لکه څنګه چې زازي صاحب اشاره وکړله، تاسې خو یو ځل په دغه کې پتلونه وتلي وو، په هغه څه ورته وایي بنګال کې، دلته هم ولې د لاسه ورکړل؟ هلته خو ستانه یوه خطه بېلېدله، هلته خو ستانه یوه جغرافیه بېلېدله، دلته در باندې څه بلا ولګېدله؟ ځکه د باندې بلا ولګېدله چې د مسلمان ورور سره جنګېدلې، هغه ورور چې ستا مدافع و، هغه څوک چې د روسانو په مقابل کې خپله سینه سپر کړله، هغه څوک چې دلته مهاجرت وکړو. مهاجرت څوک د ښې ورځې نه کوي. دلته مولوي صاحب ناست دی، الله فرمایي الله اجازه ورکوي د جهاد. چا ته اجازه ورکوي؟ هغه چا باندې چې ظلم شوی دی. اذن للذین یقاتلون، الله وایي اوز اذن دی زما ستا سره ای پیغمبره، للذین د هغه دپاره خلکو سره مقاتله وکړه او جنګ سره وکړه چې تا باندې ظلم شوی دی. بانهم ظلموا، او یا تاسې الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بی حق دي د خپل کورونو نه ایستلي دي. تا بلوچان د خپل کورونو نه ونه ایستل؟ تا پښتانه باجوړ کې او په مومندو کې او په سوات کې او په وزیرستان کې او په ډیای خان کې او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د خپل کورونو نه ونه ایستل؟ دا روسان را لویستل، دا امریکایانو وایستل. اوس تا چې کومه ټي ټي پي اتهام په افغانستان په حکومت باندې تړي، د خدای انصاف داره ته د خپل ټي ټي پي د مهارولو دپاره څه نشي کولی. اوس خو دا خو سیمه ییزه پدیده ده او هغه په بلوچستان کې سر راوچت کو او ترکیې هم در باندې غږ وکړه چې دا هلته روزل شوي دي او افغانستان د باندې مخکې غږ کړی و چې زه درته د روغنیتۍ نه ویمه چې دا شی مه کوه، زه درته ډلې ښیمه، زه درته ځای ښیمه، تی تمویلې، تی تجهیزې، تی لیږي، دنیا د په مقابل کې ولاړه ده. اوس د امریکا چې تا په شا باندې ډبوي او ستا نه د پروژو کار اخلي، اوس دلته دا پروژې کار نه ورکوي. اوس که ته په افغانستان کې د اشغال په نوم باندې د څه کول، هغه اشغال اوس نشته دی. ته دا پروژه د اسلام په نوم باندې، د داعش په نوم باندې، یا ISIS اسلامیک سټیټ ان عراق ان سوریا، اوس دا خو هلته و، دا د خراسان ډله د کوم ځای نه راووتله؟ دا خو ستا د خاورې نه راووتله. کوم ځای نه رال تا وروزل، دلته دې راولېږل د جمهوریت په وخت کې، دلته بدبختي او بده ورځه جوړه کړله، اوس دې په خپله خاوره کې شروع پې کړې ده. اوس ته چې خلک ستا په وجود کې خلک را پیدا کېږي، دنیا تا ته ګوته نیسي. نو ته چې د ټي ټي پي د مهار نه یې، ته چې د LBA د مهار نه یې، ته به د داعش مهار څه وکړې؟ خو خپلې روزي او خپلې تمویلې او تجهیزې فکر کومه چې لوی جنجال یې ځان ته کتلی دی. نن وي که سبا یې دا معامله ټوله بس دی د تاوان باندې روانه. انوري صاحب، پاکستان د داعش په روزنې سره کومې موخې تعقیبوي؟ زما په اند دلته پاکستان یو انټیلیجنس گیم یا استخباراتي لوبه پر مخ وړي. د داعش غړو دوی غواړي د داعش په بریدونو یا د داعش د غړو څخه په سیمه کې یو استخباراتي لوبې کار واخلي د خپل ځان په ګټه باندې. خو به هر حال د دوی دغه لوبه ناکامه ده او دا به د دوی په تاوان باندې تمامیږي. څنګه یې مخنیوی کوی شو؟ مخنیوی چې دا د پاکستان د استخباراتو، ځکه د پښتو کې یو متل دی وایي لرګی په لرګی ماتېږي، اوسپنده په اوسپنده. دغه رنګ استخباراتو دفاع به استخبارات کوي او انشاءالله لګیا ده، کړې ده. لکه مخکې چې دوستانو ورته اشاره وکړه، تاسو خپله ویلې چې کوم غړی چې په دا اوس وخت کې نیول شوی ده، دا د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو په همکارۍ باندې نیول شوی ده چې ته ترکیې ته تقریبا چې حواله شوی ده. نو د دوی مخه یوه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. لکه د افغانستان اسلامي امارت استخبارات صادقانه ډول په خپل ټول قوت او ځواک سره د داعش مخنیوی تقریبا د صفر سره ضرب کړی ده او دا یې ثابته کړې ده. تاسو ته بهتره معلومه وه په اولو وختو کې چې دلته کم بریدونه، کمې طرحې، کم مشکلات ایجاد شول په افغانستان کې، اوس هغه شی نسته.
په ډېرو وختو کې مونږ ډېره موده کېږي په افغانستان کې یو انفجار یو ترور دغسې د افغانستان ورځنۍ مقدسې ورځې په اخترو کې یا په محرم کې یا په نورو ورځو کې هېڅ یوه کمه پیښه نه ده شوې نو دا په دې باندې دلالت کوي چې د افغانستان اسلامي امارات استخباراتو یې کلک مخنیوی کړی ده او انشاءالله نور به هم کوي. اوس د افغانستان اسلامي امارات استخبارات لګیا دي چې د افغانستان د خاورې نه بیرون د داعش کوم مراکز دي کوم غړي دي هغه له منځه یوسي او انشاءالله په ډیرو هدفونو کې کامیابه شوي دي. ټولو نړیوالو ته د سیمې هیوادونو ته د سیمې استخباراتو ته هم دا ثابته شوې ده چې په دې کار کې اسلامي امارت هغه کامیابه شوی ده او په دې باندې بعضو هیوادونو اعتراف هم کړی ده چې پر اس کې روسیه ده خپله پوتین وویلې چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش سره کلکه مقابله کړې ده او د داعش پدیده یې تقریبا د صفر سره ضرب کړې ده نو باید د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل وشي دوی سره نوره همکاري وشي چې نور هم دغسې د داعش او نورو ډلو مخنیوی وکړي. یا یو بل ټکي ته یې اشاره وکړه هغه د موضوع بحث نه ده تقریبا چې مخدر چې کوم هیوادو ته قاچاق کېده او په افغانستان کې ډېر زیات و هغه هم د افغانستان اسلامي امارت د صفر سره ضرب کړي دي نو د افغانستان اسلامي امارت د داعش مخنیوی تقریبا په خپل هیواد کې پوره کړی ده او په سیمه کې هم مخنیوی کوي او لګیا ده او په دغه کې د افغانستان اسلامي امارت استخبارات زما په ان باندې د سیمې سره په اړیکه کې ده استخباراتي تماسون لري ارتباطات لري یو بل سره اړیکې شریکي معلومات شریکي لکه ترکیه ده که ایران ده که روسیه ده که چین ده ټولو سره په اړیکې کې ده او انشاءالله دلته به یوه اجماع رامنځته کیږي داعش یا نور شریر عناصر چې په سیمه کې د افغانستان سره اړیکې خرابېده به انشاءالله د منځه ځي. کور د آباد د باس درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کور مو آباد چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.